دغه رنګه دا روح دی زمونږ د ترور بیبي وفات شو الله دې وبخښي بېګا ماښام پورې دې کې روح ګرځېدلم او خبرې م کولې او د دې اراده م وه دې چې کوم دی هر څه محسوس کول چې روح دې پرواز وکړو نه دې موږ ولې ښه کوو روح نشته ختم شو که نه دا بېګا چا ولیده چې دې نه دا روح داسې ووته او خلکو ولیده چې یا تور و یا سپین و کوم کلر و څنګه چل و څنګه نه روح په هر چا کې موجود دی او هر سړی مني دا ملحد چې دا د الله د ذات نه نعوذ بالله منکر دی دا قبر عذاب او دا نورې خبرې د آخرت نه مني ده ته هم چې ووایې په تا کې روح شته که نه و شته دی نو ته یې ماته وښایه که نه د دنیا اوسه پورې داسې انسان پیدا شوی دی یا به پیدا شي چې هغه به روح را بهر کړي او د هغې باره کې به ریسرچ تا ته پیش کړي نه دلته الحمدلله پوهه ملګري ناست دي هغه ډاکټر صاحب هم ناست دی میډیکل یې ویلی دی دا په مغرب او په امریکا کې په غټه سطح په دې ریسرچ یې وشولې چې موږ داسې یو څیز ایجاد کړو چې دا مرګ نه راځي په انسان اوسه پورې هغوی د مرګ دوی ایجاد نه کړل دې ځای کې ساینس فیل شي ټیک ټاک کس به وي ښه برابر به وي یو دم به راوغورځېږي یاره په دې اوس په دې فلسفو یې موږ نه پوهېږو چې دې مرګ له څه علاج راوباسو دا روح څنګه کنټرول کړو چې دې وجود نه ونه وځي او که بالفرض وي خامخا یو انسان مړ کېږي وایي بعضې سړی و ډېر هوښیار وي ساینسدان یا سیاستدان چې وایي د عقل موږ نه لاړ نه شي وایي دا میموري موږ محفوظ کړو دې باندې هغوی د دنیا سرمایه ولګوله نه شي کولی ولې دا کم خلک چې د الحاد نظریې ده او عقل پرست دي دوی اکثر دا خبره کوي نعوذ بالله کله پکې داسې پکې شته دی هغه ډېر خطرناک حد ته چې ګډوډ شوي وایي نعوذ بالله الله هم نشته دی نعوذ بالله دا دنیا په خپله پیدا شوې ده چې ته ورته ووایې لکه څنګه په خپله پیدا شوې وایي چې دا یو د هغه ساینس یو نظریه ده بیګ بینګ ورته وایي وایي دا داسې یو بلز وشو ګیسونه جمع شو بلز وشو او به دا دنیا وایي جوړه شوه د هغې په نتیجه کې ته دته ووایه وایي یاره داسې کار دی خپل کور ته یې بوځم زما دا کور نه دی دوه درې چته دا مونږ بېګا وده وو چې سار راپاسېدو یو بړز وشو دا کور بیا داسې نیغ ودرېده دا درسره مني ده ته ووایه یو بړز وشو سار چې راپاسېدم د بالښت لاندې دا موبایل پروت و دا درسره مني دومره موبایل خو نه مني چې دا په بړز جوړېږي یو وړوکی کور څو مرلۍ دا نه مني چې دا په بړز جوړ شو خو دا ټول کائنات وایي دا په خپله جوړ شوی دی نعوذ بالله دا یو ذات جوړ کړی چې ته رب العالمین وایي هغه زموږ الله دی هغه زموږ معبود دی دا دومره منظم نظام دا دومره زبردست سیستم د لور د سپوږمۍ ګرمي یخني دا سمندري دا هواګانې دا موسمونه دا ځنګلات او دغه رنګه دا جمادات او دا غرونه او دا دومره بهترین سیستم دا په خپله جوړ شو عجیبه دا کوم عقل دی تاسو او بیا وایي چې یاره مونږ ته څه ښکاري په خپلو سترګو محسوسوي یا به منو که نه نو نه به منو نو همده ته ووایه دا عقل پرست ته ووایه وایي یاره وایي ته ډېره بېوقوفه او کمعقل انسان یې غوږونه یې سره کېږي که نه وګوره یې سره شي جګړه در سره کوي تا ما ته ولې بې عقله وویلو ولې دې ما ته کم عقل وویلو ورته تا کې اډو عقل نشته نو ده ته ووایه وایي چې عقل در کې شته نو ته یې وښایه که نه کوم دی یار تا لیدلی دی پلیټ کې کېده وه مخې ته یې راوړه دا عقل سپین دی که تور دی ټوس حالت کې دی مایه حالت کې دی ګرم دی یخ دی څه شی دی نو تا ته د خپل عقل چې څوک وایي تا کې عقل نشته تا له غصه درځي نو خپل عقل اوسه پورې لا تا لیدلی هم نه دی او نه یې ما ته ښودلی شي او بیا یې مني خو ته د رب په باره کې دا څنګه وایې چې زه یې ووینم نو بیا به یې منم نعوذ بالله او دا قبر عذاب او نعمت به هله زه منم چې زه یې ووینم دا به ته ورشي په خپله به وویني بیا دا به هر څه وویني ته هلته به ورځې انشاءالله تعالی بل ځای ته نشي تللی غرض مې دا دی هره خبره په عقل او سمج کې نه راځي اوس دا عقل دی موږ تاسو ټول کې الحمدلله عقل څه ښه بد پېژنو خو اوسه پورې موږ ونه لیدلو دا داسې د دې تصویر لا اوسه پورې موږ ته مخې ته نه دی راغلی چې دې عقل تصویر څنګه دی دا څه شی دی خو مني هر سړی یو ځل یې دغه شان د دفن په موقع کې په مقبره کې نبي کریم صلی الله علیه وسلم تشریف فرماو صحابه کرام رضی الله عنهم فرمایي کې غوندې داسې ډکې او چوکه وه هغه ورسره وه او دا ځمکې پرې داسې ګروله او یو فکر کې نبي صلی الله علیه وسلم پروت و د هغې نه بعد یې بیا موږ ته وفرمایل چې ای ملګرو لمثل هذا فاعدو د دې ځای دپاره تیاری وکړئ ډېر خلک خو په دې دوکه کې پراته دي چې مړه دا خو هسې د خاورې یو ډیری دی او دلته نه عذاب شته دی او نه نعمتونه شته دی زما محترم ورونو دا هغه خطرناکه دوکه ده چې د خپل خوږ نبي صلی الله علیه وسلم د احادیثو نه موږ په دې دوکه باندې دا خلک اړوي د نبي علیه السلام د حدیث مقابل کې خپل عقل را مخکې کوي زما محترم ورونو یو کس چې زموږ خواته ودی دلته په ځای دا خښېدل خو لا په ځای پرېږده یو سړی زموږ خواته وده دی او په دې خوب کې په ده باندې تکلیف او عذاب سټارټ دی موږ خو په هغه نه پوهېږو ډېر خلک وایي ته دا قبر کلاو که د کافر دی که عذاب کم دی ته د مسلمان قبر کلاو که کم دی چې دا فراخه شوی دی او مزید دی
زما محترم ورونو دا زموږ عقل لی عقل او بل طرف ته د خوږ نبي صلی الله علیه وسلم خبره ده. دا وګوره یو انسان ستا خواته اوده پروت دی او مونږ وایو هلکه مونږ ځان ستړی کړو دې سړي مزې وکړلې قلارې اوده دی او حالانکې په دې اودو کې په ده داسې خطرناک خوب یېري دی چې عذاب روان دی. خلک ورپسې چړې راخیستې دي، خلک ورپسې ټوپکې راخیستې دي، خلک ورله سزا ورکوي لګیا دی، دی په هغې کې چغې وایي، دی په تکلیف کې دی، دی په ډېر سخت امتحان کې دی. خو مونږ وایو چې مړه سړی خو پروت دی او خوب یې وکړو ښه مزې وکړلې. خو لږ ساعت بعد چې دی راوچت شي او یو ټوپ وایي او داسې وګوري وایي ښه دی الحمدلله چې خوب وی لکه زه خو ډېر سخت تکلیف کې وم. نو مونږ چې په یو داسې سړي نه پوهېږو چې خواته هم پروت دی او مونږ ورسره خواته ناست یو، نو دا د خاورو د لاندې به مونږ په دې څه پوهېږو چې دې ته مونږ خپل د عقل کیمرې ورلګولې دي او د نبي علیه السلام د حدیث په مقابل کې ما او تا خپل عقل مطابق دا وایو چې مړه دلته څه دي، دلته هېڅ هم نشته، نعوذ بالله. دا خبرې مه کوه. او بیا مونږ او تاسو دا څیزونه جوړ کړي، دا موبایل نه دومره غوندې یو څیز دی د فوټونو په مقدار نه سترو په مقدار دی. او دا چې کله ته ګورې که نه نو په دې لږ ځای کې دومره دنیا یې راجمع کړي چې په دې باندې ته غټ غټ میچونه ګورې، په دې باندې ته غټې غټې قیسې ګورې، په دې باندې ته څومره لوی لوی مناظر ګورې په دې وړوکې سکرین کې انسان جوړ کړی دی. او چې ته ورته ګورې کله ورته خاندې او کله دې په ژړا کله چې د خندا منظر ورته وخاندې او کله پکې د غم دغه راشي نو وژاړې ورته. انسان په دې دومره لږه غوندې شیشه کې دومره غټ غټ مناظر راګیر کړه. ستا څه خیال دی چې رب العالمین خو ډیجیټل سیسټم ته محتاج هم نه دی، په دې ځای کې الله د عذاب او د نعمت منظر نشي جوړولی؟ دا زموږ هغه عقلونه دي د بعضې خلکو چې هغه ملحدین دي، منکرین حدیث دي، پرویزیان، او یا هغه خلک چې هغه زنادقه ورته وایي، هغوی وایي چې نه موږ به د دین هغه خبره منو نعوذ بالله چې هغه زموږ عقل مني او زموږ سمج کې راځي. چې کومه خبره زموږ سمج کې نه راځي نو بس دا خبره موږ نه منو نعوذ بالله من ذلک. نو دا چې قرآن کې ډېرې خبرې دي زموږ عقل کې نه راځي، زموږ سمج کې نه راځي. په حدیثو کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلي خو زموږ عقل او سمج کې نه راځي. خو موږ په ایمان راوړو ځکه زموږ رب ویلي دي، موږ په ایمان راوړی ځکه زموږ خوږ نبي صلی الله علیه وسلم ویلي دي. او هغه خوږ نبي چې هغه به د خپل خواهش نه خبرې نه کولې، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي یوحى. الله رب العالمین فرمایي زما دا نبي په خپل خواهش خبرې نه کوي، په زړه کې ورته زه وحي وکړم د هغې په رڼا کې خبرې کوي خوږ نبي صلی الله علیه وسلم. نو په دې بنا باندې زما محترم ورونو په قرآن کریم کې الحمدلله تاسو ټول اکثر قرآن خوانه یې، الله دې موږ ټول قرآن خوانه وګرځي. دا سورې فاتحه چې څنګه ختمه شي او سورې بقره موږ شروع کوو که نه، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الف لام میم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. نو بیا ورپسې څه شی دي؟ الذین یؤمنون بالغیب. الله فرمایي وایي دا قرآن کریم چې کوم دی دا یو عظیم کتاب دی، په دې کې ګوره شک نشته دی، دا د الله له طرف نه راغلی د انسانانو کتاب نه دی او دا هدایت دی دپاره د متقیانو. نو د متقیانو پهله صفت یې څه ذکر کړی؟ الذین یؤمنون بالغیب. دا متقیان هغه کسان دي چې ایمان راوړي په هغه څه چې دوی نه غایب دي. مانه زموږ سترګو لیدلي نه دي، زموږ غوږونو د هغې څه کشار یې نه دی اورېدلی او زموږ سمج او عقل کې نه راځي، خو چونکې زموږ الله او رسول ویلي موږ به په ایمان راوړو. دا په قرآن کې پهله صفت دی د مؤمنانو چې دوی به په هغه څه ایمان راوړي چې الله او رسول ویلي اگر چې دوی نه غایب دي. زما محترم ورونو دا کم خلک چې د الحاد نظریې ده او عقل پرست دي دوی اکثر دا خبره کوي نعوذ بالله کله پکې داسې پکې شته دی هغه ډېر خطرناک حتی چې ګډوډ شوي وایي نعوذ بالله الله هم نشته دی، نعوذ بالله دا دنیا په خپله پیدا شوې ده. چې ته ورته ووایې لکه څنګه په خپله پیدا شوې، وایي چې دا یو د هغه ساینس یو نظریه ده، بیګ بینګ ورته وایي. وایي دا داسې یو بلز وشو، ګیسونه جمع شو، بلز وشو او به دا دنیا وایي جوړه شوه د هغې په نتیجه کې. ته دته ووایه وایي یاره داسې کار دی خپل کور ته بوځم، زما دا کور نه دی دوه درې چته دا مونږ بېګا اوده وو چې سار راپاسېدو یو بړز وشو دا کور بیا داسې نیغ ودرېده. دا درسره مني؟ ده ته ووایه یو بړز وشو سار چې راپاسېدم د بالښت لاندې دا موبایل پروت و. دا درسره مني؟ دومره موبایل خو نه مني چې دا په بړز جوړېږي. یو وړوکی کور څو مرلۍ دا نه مني چې دا په بړز جوړ شو، خو دا ټول کائنات وایي دا په خپله جوړ شوی دی نعوذ بالله. دا یو ذات جوړ کړی چې ته رب العالمین وایي، هغه زموږ الله دی، هغه زموږ معبود دی. دا دومره منظم نظام، دا دومره زبردست سیستم، د لور د سپوږمۍ ګرمي یخني، دا سمندرې، دا هواګانې، دا موسمونه، دا ځنګلات او دغه رنګه دا جمادات او دا غرونه او دا دومره بهترین سیستم دا په خپله جوړ شو. عجیبه دا کوم عقل دی تاسو؟
او بیا وایي چې یاره مونږ ته څه ښکاري په خپلو سترګو محسوسو یا به منو که نه نو نه به منو نو همدته ووایه د عقل پرسته ووایه وایي یاره وایي ته ډېره بېوقوفه او کمعقل انسان یې غوږونه یې سره کېږي که نه غوږونه یې سره شي جګړه در سره کوي تا ما ته ولې بېعقله وویلو ولې دې ما ته کمعقل وویلو ورته تا کې اډو عقل نشته نو ده ته ووایه وایي چې عقل در کې کم دی لږ وښایه که نه کم دی یار تا لیدلی دی پلیټ کې کېږده مخې ته یې راوړه د عقل سپین دی که تور دی ټوس حالت کې دی مایه حالت کې دی ګرم دی یخ دی څه شی دی نو تا ته د خپل عقل چې څوک وایي تا کې عقل نشته تا له غصه درځي نو خپل عقل اوسه پورې لا تا لیدلی هم نه دی او نه یې ما ته ښودلی شي او بیا یې مني نو ته د رب په باره کې دا څنګه وایې چې زه یې ووینم نو بیا به یې منم نعوذ بالله او دا قبر عذاب او نعمت به هله زه منم چې زه یې ووینم دا به ته ورشي په خپله به وویني بیا دا به هر څه وویني ته هلته به ورځې انشاءالله تعالی بل زیاته نشي تللی غرض مې دا دی هره خبره په عقل او سمج کې نه راځي اوس دا عقل دی موږ تاسو ټولو کې الحمدلله عقل شته ښه بد پېژنو خو اوسه پورې موږ ونه لیدلو دا داسې د دې تصویر لا اوسه پورې موږ ته مخې ته نه دی راغلی چې دې عقل تصویر څنګه دی دا څه شی دی خو مني هر سړی دغه رنګه دا روح دی زمونږ د ترور بیبي وفات شو الله دې وبخ بېګا ماښام پورې دې کې روح ګرځېدلم او خبرې هم کولې او د دې اراده م وه دې چې کوم دی هر څه محسوس کول چې روح دې پرواز وکړو نه دې موږ ولې ښخوو روح نشته ختم شو که نه دا بېګا چا ولیده چې دې نه دا روح داسې ووته او خلکو ولیده چې یا تور و یا سپین و کوم کلر و څنګه چل و څنګه نه روح په هر چا کې موجود دی او هر سړی مني دا ملحد چې دا د الله د ذات نه نعوذ بالله منکر دی دا قبر عذاب او دا نورې خبرې د آخرت نه مني ده ته هم چې ووایې په تا کې روح شته که نه وایي شته دی نو ته یې ما ته یې وښایه که نه د دنیا اوسه پورې داسې ساینسدان پیدا شوی دی یا به پیدا شي چې هغه به روح را بهر کړي او د هغې باره کې به ریسرچ تا ته پیش کړي نه دلته الحمدلله پوهه ملګري ناست دي هغه ډاکټر صاحب هم ناست دی میډیکل یې ویلی دی دا په مغرب او په امریکا کې په غټه سطح په دې ریسرچ وشولې چې موږ داسې یو څیز ایجاد کړو چې دا مرګ نه راځي په انسان اوسه پورې هغوی د مرګ دوی ایجاد نه کړل دې ځای کې ساینس فیل شي ټیک ټاک کس به ښه برابر به یو دم به راوغورځېږي په دې اوس په دې فلسفو یې موږ نه پوهېږو چې دې مرګ له څه علاج راوباسو دا روح څنګه کنټرول کړو چې دې وجود نه ونه وځي او که بالفرض وي خامخا یو انسان مړ کېږي وایي بعضې سړی و ډېر هوښیار وي ساینسدان یا سیاستدان چې وایي د عقل موږ نه لاړ نه شي وایي دا میموري موږ محفوظ کړو دې باندې هغوی د دنیا سرمایه ولګوله نه شي کولی ولې دا ذات بره دی چې دا کارونه کوي دا هغه څیزونه چې دا ساینس په دغه کې هم نه راځي دسترس کې نه راځي د ساینس په کنټرول کې دا نه راځي ساینس خو چې څه کوم شی موجود دی مخې ته ښکاري بس هغې باندې ریسرچ کوي یو شی ښکاري نو ته په هغې څنګه ریسرچ کوي دې نه د الله قدرت معلومېږي دې وجې نه وایي هر پیغمبر ته الله رب العالمین چې کوم علم ورکړی دی د هغه ضرورت د هغه وخت د ضرورت مطابق ورکړی دی خو د روح علم یې نه دی ورکړی د روح علم الله پیغمبرانو له هم نه دی ورکړی تاسو قرآن وایئ الحمدلله قرآن کې تاسو د آیت ویلی دی ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا يهوديان راغ نبي عليه السلام نه سوالات کول او دا سوالات يهودو د مکې مشرکانو ته پودلو چې تاسو دې سړي نه تپوسونه وکړئ که دې کې تاسو ته څه داسې سوالونه چې د هغې جواب پیغمبران کوي خو یو تپوس یې ورته د روح باره کې ښودلی دا یې مکې مشرکان هم کړی بیا چې نبي علیه السلام مدینې ته هجرت وکړو بیا یهودو ته برای راست هم کړی نو وایي که ده وویلې روح باره کې خبرې شروع کړي چې روح داسې څیز دی داسې څیز دی تحقیق شروع دا بیا پیغمبر نه دی او که ده وویل چې یاره روح په دې حقیقت لا اوسه پورې څوک نه دي نو دا بیا پیغمبر دی نو دا سوال چې کله نبي علیه السلام نه وشو د آیت نازل شو ویسألونک عن الروح ای زما خوږه نبي دا خلک تاسو نه د روح په باره کې تپوس کوي چې د روح په حقیقت هم پوهه که نو دا ډېر یو دومره نازک څیز دی چې په دې باندې د دنیا ساینسدانان او غټ نه غټ دماغ نه پوهېږي نو الله رب العالمین دا علم پیغمبرانو ته هم نه دی ورکړی ای زما خوږه نبي دوی ته ووایه قل الروح من امر ربي دوی ته ووایه روح زما د رب په امر راغلی دی او په یو ځناور کې مچولی او په انسان کې مچولی دی او بس چې ژوندی ګرځي چې روح دې وځي بس مړ شو مونږ ټول یې مړ شو خبره ختمه حالانکې د دې په دې روح په دې اچولو ټایم کې هم چا ونه لیدو چې دا چې ووتو هم چا ونه لیده او بیا ورپسې جمله الله فرمایي وما اوتیتم من العلم الا قلیلا تاسو له نه دی درکړی شوی د علم نه مګر ډېر لږ یعنې ستاسو ټولو انسانانو علم د الله مقابل کې ډېر لږ دی دې وجې نه کله چې موسی علیه السلام سورې کهف کې چې کومه واقع راځي الحمدلله ډېر ملګري د جمعې پورې سورت کهف خو یاره جمعه ده سنت طریقه د سورې کهف چې سړی وایي بلې جمعې پورې الله یو رڼا ورکوي دله تر اسمانه پورې
او بل روایت کې کعبې پورې او الله رب العالمین دا هفته ډېره ښایسته تېروي د جمعې ورځ چې چا پابندۍ سره تېره کړه د ټوله هفته مزېداروي. نو سوره کهف کې د موسی علیه السلام او د خضر علیه السلام واقع راځي او امام بخاري صحیح حدیث راوړی د نبي صلی الله علیه وسلم هغه قصې تفصیل نبي علیه السلام کوي چې موسی علیه السلام کله لاړو د خضر علیه السلام خواته او دوی کله په کشتۍ کې سفر شروع کړو نو په دې کشتۍ کې حدیث کې راځي و یو مرغۍ راغه او د دې کشتۍ په دې غاړه باندې کېناسته فوقع على حرف السفینه دا مرغۍ راغه او د دې کشتۍ په دې غاړه باندې کېناسته. موسی علیه السلام او خضر علیه السلام دا منظر ویني د کشتۍ نه وایي د مرغۍ دا مکوکه ښکته کړه او د دریاب نه ټونګه وواله اوبې راوچتې کړې څکلي. نو دې وخت کې خضر علیه السلام موسی علیه السلام ته وایي چې واوره موسی زما او ستا او د ټول کائنات علم چې راجمع کړي دا د پیغمبرانو علم یادوي ښه زما او ستا لکه دغه عاجزي د پیغمبرانو خضر علیه السلام له الله څومره علم ورکړی موسی علیه السلام له خو دومره بیا د الله مخې ته عاجز دی وایي زما او ستا د ټولو مخلوقاتو علمونه چې راجمع کړي د الله رب العالمین د علم مقابل کې داسې دي لکه دې مرغۍ چې ټونګه وواله دې دریاب ته او دې دریاب نه څه کم کړو وایي زما او ستا علم دغه ټونګه وه د مرغۍ او د الله علم دا دریاب دی چې بس روان دی او روان دی او ودرېږي رب العالمین علم داسې دی بې انتها علم د الله رب العالمین. زما محترم ورونو غرض مې دا دی چې د دې احوالو دپاره موږ او تاسو لا تیارې پکار دی او الله رب العالمین قرآن کې فرمایي وایي دا قیامت څه دې دپاره قایموم چې په ما باندې څوک دا الزام ونه لګوي نعوذ بالله چې الله ظلم وکړو دا قیامت د عدل دپاره قایموم چې دې کې کره کوټه جدا کړم دې کې مجرم او نیک انسان جدا کړم. ستاسو خیال دی که نه کوم ملک کې چې حکومت وي او هغه د مجرمانو له سزا نه ورکوي او اندېر نه ګري قتلونه کېږي کرپشن کېږي ظلمونه کېږي غلاګانې ډاکې کېږي خلکو دا څنګه حکومت دی دا څنګه حکومت دی یو غلی ونه نیول یو قاتل یې ونه نیول قتلونه کېږي یو مجرم ونه نیول ډاکې کېږي لګیا دی دا حکومت تهمتي دا د غلو ملګری دی دا قاتلانو ملګری دی. رب العالمین فرمایي دا تهمت زه په ځان نه پرېږدم دا قیامت ورځ مې دې له جوړه کړې ده چې دا کاره کوټه جدا کړم ټول ولې که دا قیامت نه وې هلکه ستا ټول عمر تقوا اختیاره کړه او مونځونه او دسونه مې ځان دې په روژو باندې ستړی کړو او دومره عبادتونه تم ختم شولې وو هغه ټول عمر چې چا جرم وکړه هم ختم شو دا خدای نعوذ بالله په الله رب العالمین اعتراض دی یا پیدا کړي دي سلو یا الله. نو رب العالمین موږ چې پیدا کړو بیا داسې نه یو پرېښي بره نه وحي راغلی دا د قرآن په شکل کې اخري کتاب راغلی دی او د محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم په شکل کې رهنما راغلی دی چې په قرآن یې موږ پوهه کړي او د خپلو احادیث مبارکه په رڼا کې زموږ تربیت کړی سبا زموږ بهانه ورکه ده ختمه ده موږ الله ته دا بهانه نشو کولی چې یا الله موږ خو د سره څه اورېدلي نه دي تا کوم کتاب را لېږلی او کوم پیغمبر دې را لېږلی الحمدلله هغه هر څه واضح دا زما او ستا نه پاتې ده چې یاره موږ پرې ځان نه پوهه کوو دا نقصان زما او ستا دی. نور الله رب العالمین په موږ باندې حجت قایم کړی دی. رب العالمین فرمایي د قیامت دا ورځ دی دپاره زه قایموم چې زه به خپل عدل ښکاره کوم. نبی کریم صلی الله علیه وسلم بیا د دې مثال ورکوي د الله رب العالمین د عدل وایي دومره به عدل الله خپل راښکاره کړي ګوره دا ځناور چې دې دپاره جنت او جهنم نشته نه د دې دپاره حشر شته خو صرف د دې دپاره چې الله رب العالمین خپل عدل راښکاره کړي وایي هغه دوه غویان چې یو را لګېدلی ښکر وواله او د بل ښکرې مات کړي دي دا به الله د لږ ساعت دپاره را ژوندي کړي او د انسانانو ته به وښایي چې ګورئ ورته د دې مات ښکرې غویي بدل د دې بل نه پې اخلمه ابه راولګي د هغه بل ښکر به مات کړي بیا به الله ختم کړي. دا منظر چې انسانان ویني و چې اوهو د ځناورو سره دا کار وشو موږ سره به اوس خامخا دا معامله کېږي که هر چا د بل نه حق تلفي کړی ده جرم یې کړی دی او دغه رنګه په هغه په حق کې کوتاهي کړې ده. نو محترم ورونو د دې ورځې دپاره تیاری موږ له پکار دی. الله رب العالمین موږ له عمل کولو توفیق راکړي. سنت طریقه دا د آخره کې اخري خبره اورئ اذان هم کېږي چې کله قبر به تیار شو نبي علیه السلام به دلته دعا کوله دعا به کوو انشاءالله او نبي علیه السلام به فرمایل وایي دلته تاسو د میت دپاره په اخلاص دعا وکړئ فانه الان یسأل وایي تاسو به لا مقبرې نه وتلي نه یې او د خپلو پیزار اواز به ملاوي په مقبره کې او دې له به دوه ملایک راځي او تپوس به ترې کېږي او دلته به دا دعا وایي کوئ دې میت ته چې یا الله په خوله باندې صحیح جواب راولي دا کوم ملایک چې ته سوالونه کوي په خوله صحیح جواب راولي نو انشاءالله دا دعا به کوو او ګورئ قبر تیار دی. لقد